السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر په آزاد میډیا یوټیوب چینل کې له یو نوي خبر سره درته راغلاست وم هیله د ویډیو تر اخره وګورئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ملا یعقوب د ملي اسلامي اردو د تصفیه امر کړی د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د یو ځانګړي حکم په ورکولو سره د طالبانو ملي اسلامي اردو د تصفیه امر کړی د طالبانو دفاع وزارت وایي چې په دې اړه ملا یعقوب د طالبانو د دفاع وزارت د سرمفتش مفتي لطیف الله حکیمي تر مشرۍ لاندې د ملي اسلامي اردو د لیګو د تصفیه کمیسیون جوړ کړی او یاد شوي کمیسیون رسما په کار پیل کړی دی ملا یعقوب څه موده مخکې وویل چې د طالبانو په اردو کې تر اوسه څه باندې 1,10,000 جنګیالي جذب کړي دي معلومه نه ده چې نوموړي او نور طالب چارواکو څنګه ژر د خپلو لیکو په تصفیه کولو اقدام کوي څه موده مخکې طالبانو د همدغه سرمفتش په مشرۍ د دوی د ټولو لیکو د تصفیه کمیسیون هم جوړ شوی و چې د طالبانو له لیکو یې د شاوخوا 15,000 نامطلوبو کسانو د ویستو په اعلان خپله دنده پای ته ورسوله قدرمنو لیدونکو تاسو په هکله څه نظر لرئ که برایت مو موږ سره په کمنټ کې شریک ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت او چېرته چې یاست